الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الرابع والعشرون الإملاء. زمونږ استاسي دا طریقة العصریه څلورشتم نمبر درس دی املا. په دې کې اول سر کې مفردات ذکر کړي دي چې دغه مفردات چې دي په تیر دروسو کې مونږه ویلي دي. ابيض سپین، اسود تور، احمر سور، اخضر شین، اصفر زیړ، ازرق نیله اسماني رنگ. بیضاء دغه مؤنث لپاره راځي. سوداء، حمراء، حضراء، صفراء، زرقاء. فلاح زمیندار، حصان اس، ثور غوی، خروف گڑ، صندوق صندوق، ادارة البرید ډاکخانه، مفتاح الغرفه چابي د کمرې، طاووس طاووس، داوود دا نوم دی. الجمل جملې. هذه قلنسوة بيضاء دغه سپینه ټوپۍ ده. هذه بقرة صفراء دا زیړ غوا ده. دا زیړ غوا ده. لون السماء ازرق اسمان رنگ نیله دی، یعنی اسمان نیله رنگ دی. الطاووس طائر جمیل طاووس چې دی خسته پرنده ده، یعنی خسته پرنده دی، خسته زناور دی. الطاووس طاووس طائر پرنده جمیل خسته دی. داوود تلمیذ نشیط داوود چې دی دا چست شاگرد دی. الغزال حیوان سریع اوسی چې دا دغه تیز زناور دی. هذه حدیقة الحیوانات او دا چړیاګر دی. من وراء الجدار د دیوال رستو څوک دی. وراء رستو جدار د دیوال. المکتبة امام مکتب المدیر کتبخانه محتمم صاحب دفتر مخامخ دی امام. الطالبة قریبة من المعلمة طالبه چې دا نږدې ده د معلمي نږدې ده. داوود تلمیذ نبیل داوود چې دی دا لایق شاگرد دی، تکړه دی. هو یغلق الباب هغه دروازه بندوي. ويفتح الشباک او کړکۍ کولاوي. ويجلس على الكرسي په کرسۍ باندې کینی. علا باندې معنا ورکوي، باندې کینی. ويقرأ الكتاب او کتاب لولي. یا حامد ای حامده خذ الكتاب کتاب واخله. وقم من مکانک او خپل زینه ادریگا. وقم ادریگا من مکانک ستا د زینه، یعنی خپل زینه ادریگا. وذهب الى البيت وذهب الى البيت او کور طرف ته لاړ شه. قاعده واو दाऊद में सिर्फ एक वाव लिखा जाता है और पढ़ने में दो वाव पढ़े जाते हैं. دلته وګورئ ویلو کې خو داود یو واو ویل کیږي، خو په لیکلو کې دو راځي جیسے داود. لیکن اس جیسے دوسرے الفاظ میں پڑھا بھی جاتا ہے اور لکھا بھی جاتا ہے جیسے طاووس. په دې کې دا دواړه ویل کیږي وي. اوس دلته وګورئ بعضې الفاظ میں واو لکھا جاتا ہے اور پڑھنے نہیں جاتا. وی په بعضې الفاظو کې داسې وي چې هلته واو لیکل کیږي خو ویل کیږي نه. اوس وګوره لیکنے کی شکل ګورئ لیکل کیږي داسې او ویل کیږي داسې. لیکل به داسې وي، ویل به دا اولو. لیکل داسې دی، ویل کیږي داسې. اولئک ویل کیږي داسې او لیکل کیږي داسې. اولی ویل کیږي داسې خو لیکل داسې راځي. عمر دا اوس وګورئ
واو راځي عمر، خو دلته ویل کېږي داسې عمرو. اوس د دې کلماتو معانی: نبیل، شریف، ذکی، عقلمند، بلید، کن ذهن، اشرب، اسکا، اضحک، وخانده، ابکی، وجاړه. انسا، भूल जा، هیر کا، جامعه، یونیورسټي، کل، کاو، خوره، مدرسه، سکول، کلیه، کالج. یحب वो محبت کرتا ہے، هغه محبت کوي. یکره هغه نه خوښوي. یشربو، هغه نه خوښوي. یشربو वो پیتا ہے، هغه څکي. یاکلو वो کاتا ہے، هغه خوري. یضحکو هغه خاندي. یبکي هغه جاړي. یصیحو वो चिल्लाता है، هغه چغې وهي. یسکتو वो خاموش होता है، هغه خاموش کیږي. احفظ یاد کا. ینسا वो भूलता है، هغه هیروي. یحفظ वो یاد کرتا है، هغه یادوي، حفظ کوي.